السلام علیکم دوستانو شیردل تخنیکی معلوماتی چینل تا خراغلاس الله تعالی دی وکي د صحت او عافیت جامه پتن ولر زمونږ د نن ورځې ټاپک او موضوع دا د وی اف ډي انورټر د 15 مهمو پارامټرو د سیټینګونو پر رابطه باندې دا چې په دې 15 مهمو پارامټرو د وی اف ډي انورټر کې به تاسو ګوتې نه وهي په دې کې به چیل چاړ نه کوي یعنی دا به تغییر او تبديل کوي نو کچېری دوستانو دا 15 مهمو پارامټرو سیټینګونو دوستانو تاسو تغییر او تبديل کوي نو تاسو به خپل وی اف ډي انورټر خپل لاس باندې وسېږي نو دوستانو زه غواړم په دې رابطه اساس سره مختصر لنډ او مهم معلومات شریک کم نو دوستانو دا ویډیو مسکیپ کوئ تر اخره پورې ګورئ ترڅو د دې مهمو معلوماتو څخه ځانونه برخمن کړئ نو دوستانو راځو د وی اف ډي انورټر 15 مهمو پارامټرو سیټینګونو ته اول به دوستانو تاسو خپل وی اف ډي انورټر آن کړئ او د آن کېدو څخه وروسته دوستانو تاسو د پی جی یعنی د پروګرامینګ بټن انټر کړئ د پروګرامینګ بټن د انټر کېدو څخه وروسته په سکرین باندې شو کیږي P0 د P0 د شو کېدو څخه وروسته د سټپ اپ یا د سټپ ډاون ایرو بټن به دوستانو پریس کړئ او لاړ بشئ دوستانو P2 ته د P2 د شو کېدو څخه وروسته به دوستانو تاسو د ډاټا بټن انټر کړئ د ډاټا بټن د انټر کېدو څخه وروسته په سکرین باندې شو کیږي P200 د P200 د شو کېدو څخه وروسته دوستانو د ډاټا بټن انټر کړئ د ډاټا بټن د انټر کېدو څخه وروسته په سکرین باندې شو کیږي دوستانو دو اپشن یو صفر دی او بل یو دی صفر د جی ماډل لوډ لپاره او یو دوستانو د پی ماډل لوډ لپاره جی ماډل انتخاب شوی دی لکه پکې واشنګ ماشین ایر کولر موټر او داسې نور برقي وسایل ته انډکټیو لوډ وایي او یو د پی ماډل لوډونو لپاره انتخاب شوی دی چې دیتا دوستانو ریزسټیو لوډونه وي لکه بخاري هیټر او ګرمي اوتو او داسې نور برقي وسایل نو دلته دوستانو د انډکټیو لوډونو لپاره یعنی د موټر لپاره دوستانو صفر انتخاب شوی دی نو دلته دوستانو صفر انتخاب او ډاټا بټن انټر کوو او د پروګرام څخه وځو ورځو دوستانو دوهم سیټینګ ته دوهم د وی اف ډي انورټر دوستانو د پی بی سیټینګ دی کله چې دوستانو پی بی د وی اف ډي انورټر په سکرین باندې شو شي د دې څخه وروسته دوستانو د ډاټا بټن انټر کوو د ډاټا بټن د انټر کېدو څخه وروسته په سکرین باندې شو کیږي پی بی 00 د پی بی 00 د شو کېدو څخه وروسته دوباره د ډاټا بټن انټر کوو دوستانو دلته هم دو اپشن دي چې یو دی او صفر دی نو دلته دوستانو یو د موټر د حفاظت او ساتنې یعنی پروټیکشن خوندیتوب لپاره انتخابيږي او صفر دوستانو د حفاظت او ساتنې او خوندیتوب لپاره نه انتخابيږي کله چې دوستانو دلته منګه یو انتخاب کړی وي او د انپوټ 3 فیز ویرونو څخه یو ویر کټ شي نو په دې صورت کې دوستانو بیا د وی اف ډي انورټر په سکرین باندې اس پی آی فالټ شو کیږي او کله چې دوستانو د 3 فیز آوټپوټ ویرونو څخه یو ویر کټ وي نو په دې صورت کې بیا دوستانو د وی اف ډي انورټر په سکرین باندې اس پی او پارت شو کیږي او د وی اف ډي انورټر حفاظت او ساتنه کوي د ګرمېدو او سوځېدو څخه او کچېری دوستانو دلته موږ د یو په ځای صفر انتخاب کړی وي نو په دې صورت کې د وی اف ډي انورټر په سکرین باندې اس پی آی او اس پی او پالټونه نشو کیږي بلکې وی اف ډي انورټر زر هیټ کیږي ګرميږي سوځي او لمنځي نو دلته دوستانو یو انتخاب او د ډاټا بټن انټر کوو او د پروګرام څخه ورزو دوستانو د وی اف ډي انورټر د پارامټر دریم سیټینګ ته ورزو دوستانو پی بی 01 ته کله چې دوستانو د وی اف ډي انورټر په سکرین باندې پی بی 01 دا شو شي د شو کېدو څخه وروسته د ډاټا بټن انټر کوو د ډاټا بټن د انټر کېدو څخه وروسته د وی اف ډي انورټر په سکرین باندې شو کیږي صفر او یا یو چیرې دوستانو دلته یو انتخاب شوی وي نو یو چې د دوستانو دا د آوټپوټ ویرونو او 3 فیز موټر د خوندیتوب او حفاظت او ساتنې لپاره انتخابيږي او کچېری دوستانو دلته صفر انتخاب شوی وي نو دا د آوټپوټ ویرونو او 3 فیز موټر د خوندیتوب لپاره نه انتخابيږي نو دوستانو دلته یو انتخاب کوي او د ډاټا بټن انټر کوي او د پروګرام څخه اوس راځو دوستانو د وی اف ډي انورټر د پارامټر مهم څلورم سیټینګ ته چې عبارت پی بی شپږ څخه دلته دوستانو پی بی شپږ چې کله د وی اف ډي انورټر په سکرین باندې شو شي نو دلته دوستانو د ډاټا بټن انټر کوي نو دلته دوستانو هم په سکرین باندې دوه اپشن راځي چې صفر دی او یو دی دلته دوستانو یو د وی اف ډي انورټر د عمومي حفاظت لپاره انتخابيږي او صفر
پر دوستانو د وی اف ډي انورټر د عمومي انتخاب لپاره نه انتخابيږي نو دلته دوستانو هم یو انتخاب کوي او د ډاټا بټن انټر کوي او د پروګرام څخه راځو دوستانو د وی اف ډي انورټر د پارامټر 15 مهم سیټینګ ته چې عبارت دی دوستانو د پی ای څخه کله چې دوستانو د پی ای پارامټر سیټینګ د وی اف ډي په انورټر په سکرین باندې شو شي نو دلته دوستانو د ډاټا بټن انټر کوي د ډاټا بټن د انټر کېدو څخه وروسته دوستانو دلته دیتا کوډ ورکوي چې عبارت دی د 421 څخه د دې څخه وروسته دوستانو د ډاټا بټن انټر کوي د ډاټا بټن د انټر کېدو څخه وروسته په سکرین باندې شو کیږي پی ای .01 د پی ای .01 د شو کېدو څخه وروسته د ډاټا بټن دوباره انټر کوي د ډاټا بټن د انټر کېدو څخه وروسته په سکرین باندې شو کیږي 00 یعنی 2 صفرونه نو دا دوستانو د وی اف ډي انورټر د شارټ سرکټ لپاره انتخاب شوی دی دلته دوستانو به ټیم نه ورکوي همدغه 2 صفرونه به انتخابوي ترڅو ستاسو وی اف ډي انورټر چې دوستانو ټیم وانخلي او دا دوستانو هیټ ګرم او ونه سوځي نو دوستانو دلته به دا 2 صفرونه انتخابوي او د ډاټا بټن به انټر کوي او د پروګرام څخه به وځي نو دوستانو دا وا زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع دوستانو که غواړئ بر تخنیک څخه ځانونه برخمن کړئ او خپل هر قسم برقي وسایل په خپل کورونو کې ترمیم او جوړ کړئ نو دوستانو که تر اوسه پورې مو زما چینل نوی سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ زما چینل سره سبسکرایب کړئ او که دا ویډیو مو خوښه شوې در سره لایک او شیر کړئ د خپل ملګرو سره ترڅو خیر او پیدا ټولو ته ورسیږي نو دوستانو ستاسو د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه. السلام علیکم.